Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah, the most merciful and kind. د انګلیس برخې دویم کتاب لومړی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د انګلیسي برخې کې د دویم کتاب البته هغه بګنر اوس لیون 1 وایو. لیون 1 هغه کسان چې په انګلیسي بیخي نه پوهیږي او صفر نه شروع کوي، دا کتاب هغه لپاره د درسونه تیاروم، او که څوک پوهیږي هغه دا درسونه نه ګوري ځکه دا ډیر اسانه دی. نوې میتودونه راوتي خو هغه د نوې زده کوونکو لپاره سخته دی. دا چې زده کړئ هغه خپل په مطلب پوهیږي، اساسات چې زده کړئ هغه نوې شیان خپل هم زده کیږي. نو زموږ نن درسونو کې ګډون کوئ. کومه کورنۍ دنده چې در کوم کومنټ کې لیکئ او ټلګرام کې هم زه شیر کوم. نو درس پیلونه مخکې لکم یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ، آل وکړئ کړئ، فیسبوک کې عربي زده کړئ، آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. ښه پیلو. یونټ 1 اوله برخه preliminary lessons. د لوګنز دا د لوګن کورنۍ ده. د لوګن کورنۍ دې کې څوک د دې کتاب کې ټول هم دغه نمونه تاویږي راتاوي کې باب، ټام، اډیلا، لیسا and Sam Logan. دا صرف نو د ینګز کورنۍ ده پکې. لیز، ټیډ، ایلینر، هاورد، مایک and جویس ینګ. د ناواز کورنۍ ته راځو. د ناواز انا، پابلو، میلانی and کارلوس ناوا. بل سکیلا منزیکالا. بل توشو ایتو. گلوریا ریویرا. کریستینا سیلوا. جینو لیون یا جینو لیونی. Lesson 1 لومړی درس Presentation 1 Formal introductions رسمی معرفت. ها پیژندګلوي. Hello سلام. I'm Mike Young معنا the Mike Young یم. انګلیسي کې څنګه غیر رسمي ادبي عامو دوستان سره د یعنی خراغلاس کیږي. Hello سلام. I'm Mike Young. Nice to meet you, Mike. I'm Carlos Nava. Nice to meet you معنا ستا د لیدو څخه خوښ شوم یا خوشحاله شوم. Nice to meet you ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم. Mike. I'm Carlos Nava. دا ورته وایي the Carlos Nava یم. تاسو چې یو څوک نوی وګورئ، مثال یو ښوونځي ته ځئ یا پوهنتون ته ځئ، هلته یو نوی دوست صنف کې پیدا کړئ، انګلیش کې ورسره هلو اول به ورته وایي هلو سلام. I'm Mike Young the Mike Young یم. به درته وایي nice to meet you Mike ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم. Mike زه څوک یم، بیا به خپل نوم درته وایي I'm Carlos Nava the Carlos Nava یم. دویم Hello I'm Gino Leon. سلام زه جینو لیون یم. Pleased to meet you دا همغه معنا ورکوي ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم یا ستا د ملاقات څخه ستا لیدو څخه یو معنا ده خوشحاله شوم. جینو. I'm Liz Young زه لیز ینګ یم. دلته دی وایي Hello سلام. I'm سکیلا منزیکالا زه سکیلا منزیکالا یم. Nice to meet you ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم. سکیلا. I'm Bob Logan زه باب لوګن یم. زه اوس نه پوهیږم چې دا باب لوګن دا نر ده او که ښځه ده، کس کې خو یې ښځه ورکړی او دلته باب لوګن لیکلی. ښه مخکې ځو. Hello I'm Gloria Rivera. سلام زه ګلوریا ریویرا یم. Pleased to meet you ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم. ګلوریا. I'm توشو ایټو یم. ها introduction to دویم ارتباط ته راځو. Introducing yourself دا خالی ځایونه دي، دا به تاسو کومنټ کې ولیکئ چې دلته دا پاس درس نه مرسته واخلئ. کومنټ کې هم دا اوس ولیکئ، درس خلاص او کومنټ کې ولیکئ Hello I am. دلته چې راځي نوم به ولیکئ، بیا به ولیکئ چې ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم. دلته چې راځي هغه تاسو ولیکئ، بیا دلته نوم راځي، بیا دلته چې راځي خپل نوم به لیکئ. نو تاسو خپل پایګه پاسو وګورئ. ښه دا پریزنټیشن 1 کې موږ ای بی سی ویلې ده، دې ته ضرورت نشته ده. ای بی سی باندې ټول پوهیږئ. که نن چا نه ویلي موږ یوټیوب چینل کې نور تیر شوي درسونه وګورئ، ای بی سی پکې شته.
خاص سکل بلډینګ کې د مهارتونو جوړولو برخه کې منګه سپیلینګ وایو چې دا کوم لغتونه تیر شول دا تاسو یو بل سره چې کوي حفظ کوي. Spell the name of each person on the page 2 and 3. دویم پاڼه کې چې کوم نمونه دي هغه وایي سپل املا یاد کړئ. جینو څنګه لیکل کیږي، لیون څنګه، پلیز ټو میټ یو پلیز څنګه لیکل کیږي، نایس څنګه لیکل کیږي. نو دا ټول املا ځان سره کتابچه کې لیکئ که غواړئ انګلیش یاد کړئ. ها پریزنټیشن 5 هم وایو. پریزنټیشن پیشکش ته وایي پریزنټیشن. پنځم پریزنټیشن انفارمل انټروډکشن، غیر رسمي معرفت یا پیژنګلوي. هاي معنا هلو، هاي یو معنا ورکوي، هاي سلام. I'm Christina Silva. I'm Christina Silva. The Christina Silva am. Glad to meet you. Glad, nice, please. دا ټول یو معنا ورکوي. ساده لیدو څخه خوشحاله شوم. Glad to meet you, Christina. ساده لیدو څخه خوشحاله شوم. Christina. My name's لیکل دا بیا وروسته درسو کې تاسو پوهیږئ، خو صرف لنډ یې لیکلی. My name's دلته آی نه ده ورکړی. My name is ده. My name's Tom Logan. زما نوم ټام لوګن ده. زما نوم ټام لوګن ده. My name's Tom Logan. او ډیر خلک نایس ټو میټ یو استعمالوي. دا نور هم استعمال، glad to meet you, please to meet you هم استعمالوي، خو ډیر چې استعمالېږي نایس ټو میټ یو د خارجیانو او دا څوک چې نوې ژبه یادوي هغه کوي. نو دغه تاسو کورنۍ دنده شوه. انټرکشن نمبر شپږم ارتباط. انټروډیوسینګ یورسیلف، خپل ځان ماته معرفي کړئ. ماته زه اوس تاسو ته وایم په کومنټ کې ځان معرفي کړئ. دغه اوس چې د خلکو څنګه ځان معرفي کړ، تاسو هم دغسې ماته ځان معرفي کړئ چې څنګه سړی ځان معرفي کولی شي. اول به وایي سلام، زه څوک یم، خپل نوم باخلی. هلو مثال I'm هاشمی، زه هاشمی یم. بیا به ماته دویم نفر وایي nice to meet you. nice to meet you. بیا به ما نوم واخلي nice to meet you هاشمی. ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم هاشمی. My name's is څوک، خپل نوم به درته وایي. My name is احمد. My name is ارچې چې وایي تاسو هغه ته. نو دا موږ نننی درس هیله کوم چې ډېره بخښنه غواړم، ډېر وخت ما درسونه نه جوړ کړي. نو ګرامر برخه کې تاسو ته لږ اسانه هغه کتاب PDF کتاب نه لږ ښه نه یادېږي چې هغه ته لږ ډیزاین ورکول شي، په پاور پوینټ کې جوړ شي، بیا ډېر ښه سړی یادوي. خپل کوشش کوم تاسو هم لږ کومنټ کوئ. کومنټ تاسو کومنټ سره زه دې ته تیاریږم چې درسونه زیات جوړ کړم. او که تاسو کومنټ ونه کړئ زه بیا هغه کېږم ما بل انګلیسي چینل هغه ته زه بیا کار کوم. ځکه هلته فعاله خلک ډېر دي. عربیک انګلیش اکیډمي هلته خلک فعاله ډېر دي. فعاله دي، زه هم ورسره فعاله یم. تاسو فعاله نه یې، زه هم در سره غیر فعاله کېږم. نو تاسو نه هیله کومه چې فعاله اوسېږئ، کومنټ کوئ او ویډیوګانې لایک کوئ تر څو نور خدمت هم وکړو. توکل په خدای. او کورنۍ دنده حتما هغه کې لیکئ، کومنټ کې لیکئ. نو تر بل درس پورې تاسو الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. ټیک کیر. بای بای. سی یو.